دلته کار دا شروع کړی دی چې ته په خپله دهشتګرد ساتې ستا خپل لیکل سوي کتابونه پراته دي ستا د جرنیلانو انټرویانې پراته دي چې دا خلک موږ دلته ساتل دا زموږ هیرو و نو چیرې دی هغه نظام چې دلته تا ته هم په لاس کال کړی در واچوي راکش نه کړي لکه دلته یو عام شهري چې پر هغه باندې مقدمات جوړیږي پر یو سیاسي کارکون باندې مقدمات جوړیږي پر یو کامل مشر باندې چې کوم مقدمات جوړیږي ته ولې دومره بالاتره تا ځان جوړ کړی دی چې ته به دلته هره ګناه کوې تاسو به د پوښتنې څوک نه وي نه ته عدالت منې نه ته دلته بله یوه اداره منې او دلته که بیا یو څوک خپل د کام د حقوق خبره کوي خپل د ژبې خبره کوي خپل د مدنیاتو خبره کوي پر خپله خاوره د خپل اختیار خبره کوي بیا به پر هغه خلکو باندې ته د غداري مقدمات چلوې چا ته به عمر قید سزا ورکوې نن 22مه ورځ ده چې دا پارلت دلته د دې اسمبلۍ مخې ته ناست دی او د دې پارلت 18 غوښتنې دي چې په سر کې یې عالي وزیر او دلته په کراچي کې د پښتون تحفظ مومنټ پر ملګرو باندې ناروا دروغجن FIR-ونه او بیا ورسره د کراچي د پښتنو د کاروبار په حواله د شناخت په حواله دلته د بتخورۍ په حواله چې څومره هم ستونزې دي پر دغه ستونزو باندې مشتمله زموږ 18 غوښتنې وې چې لا اوس هم تر دې وخته پورې منل سوي نه دي هم تر هغه وخته پورې به دا پارلت دوام لري چې تر څو پورې دلته دا حکومت او ریاست موږ ته دا باور نه راکړی چې موږ ستاسو دغه ټولې غوښتنې منو تر هغه وخته پورې به دغه پارلت دوام لري خو عزیزانو یوې خواته دلته نن 22مه ورځ ده چې د پښتون تحفظ مومنټ له اړخه دا پرلت دلته ناست دی غوښتنې کوي خو بیا هغه خبره کوو چې تر اوسه پورې دلته زموږ دغه حکمرانان یا دغه پنجابي استعمار دلته نه دی راغلي دغه خبرو ته یې غاړه نه ده ایښې نه یې دا خبرې اورېدلې دي بلکې ټول د اقتدار د اصول دپاره څوک کراچۍ ته را روان دي څوک اسلام آباد ته روان دي دلته چې د ولسونو کومه مسله ده یا د پښتانه کام دغه کومې غوښتنې چې دي دې ته دا خلک بلکل سنجیده هم نه دي او بیا بلې خواته چې دلته دا پرلت دوام لري غوښتنې لري خو د دې برعکس دلته په پښتونخوا وطن کې تاسو یې د تېرې یوې هفتې سره واخلئ چې یو وار په کوټه کې دماکه کېږي بیا په پېښور کې دماکه کېږي بیا نن په باجوړ کې دماکه سوې ده په دا هره دماکه کې پښتانه وژل سوي دي د پښتنو وینه بهېدلې ده د پښتنو کور ته غم تللی دی پښتونخوا وطن په وینو لړل سوی دی خو څومره د افسوس خبره دا ده چې د دوی وزیر خارجه شیخ رشید صاحب دا وایي چې دا دماکې ځکه کېږي چې دلته د استرالیا یو د کرکټ ټیم راغلی دی زموږ د ملک د دښمنانو څخه د دې ټیم راتګ چې دی هغه نه برداشتېږي ځکه دا دماکې دلته روانې دي تاسو یې د بېشرمۍ حد وګورئ تاسو یې د بېضمیرۍ حد وګورئ تاسو د دوی هغه د سنجیدګۍ حد وګورئ چې دلته پښتانه په وینې کولت پت پراته دي پښتونخوا وطن په وینو لړلی دی دوی د کرکټ غم راخستی دی دلته دوی د استرالیا د کرکټ ټیم ته خوشحاله دي خو عزیزانو دا صرف د نن ورځې دا واقعیات نه دي نه د نن ورځې د دې خلکو بیانونه دي دا چې کله دغه ملک جوړ سوی دی د دې خلکو د پښتانه کامه سره د سنجیدګي اندازه هم داسې ده او د وفادارۍ اندازه یې هم دغسې ده خو دا فیصله به پښتون کام کوي چې اوس رابطه په دغه 21مه صدۍ کې دغه د ساینس په دور کې دا د کمپیوټر په دور کې دا د نټ په دور کې بیا هم پښتون کام د دوی سره په دغه حیثیت دا ژوند تېرولو ته تیار دی که نه دی تیار که چیرې پښتون کام د دې خلکو سره دغه ژوند ته تیار دی چې بس دلته به موږ مرو زموږ پر وطن به دماکې وي زموږ وطن به د دوی د کاروبار لپاره استعمالیږي دا به د دهشتګردانو یاډې وي پر دې باندې به دوی ډالر ګټي
یا دلته پښتون قام د 21مې صدۍ د قومو رقم ژوند غواړي چې هغه نن خپلواکه دي، پر خپله خاوره باندې خپل اختیار دی، د ازادۍ ژوند کوي. دا فیصله به پښتانه اوس کوي. او بلې خوا ته عزیزانو دلته چې دا خلکو کم نام نهاد نظام جوړ کړی دی چې په هغه باندې دی دلته دا ولس خطا باسي، دا ولس ته دوکه ورکوي، یا دلته چې کم محکوم قومونه دي هغه محکوم قومونه په دغه پروپیګنډو باندې په دغه دوکه باندې له ځانه سره ساتلي دي، بیا د هغو معدنیات خوري چې دلته خو موږ تاسو ته نظام درکړی دی، دلته عدالت شته، دلته پارلیمنټ شته، دلته آئین شته، دلته په آئین کې ستاسو حقوق شته. نو دا خبره ډېره په ایمانداري ورکوو. ټول سیاسي کارکنان ناست دي. د علي وزیر دغه 14 میاشتې چې دی په بند کې دی، بیا چې دی کوم کیسونه پر جوړ کړي دي، د علي وزیر کیس د دې ملک عدالتي نظام هم درښکاره کوي، د دې ملک د پارلیمنټ نظام هم درښکاره کوي، د دې ملک په آئین کې ستا حقوق هم درښکاره کړل. په دې کې اوس پکار دی چې څوک هم نشي مشکوکه. که چیرې دا خلک موږ دلته په عدالتي نظام باندې خطا باسي، بیا د دا عدالتي نظام موږ ته د علي وزیر کیس راښکاره کوي چې د قومي اسمبلۍ ممبر بغیر یو ګناه 14 میاشتې د ده کیس روان دی، تر اوسه پورې دا هم نه دي معلومه سوي چې علي وزیر ګناهګاره دی که بې ګناه دی. 14 میاشتې په زندان کې وسوې، دا کې سبا سزا ورسنوله، بیا بې سزا څومره وي. جبکې دلته دغه آئین چې دی بیان کړی دی، دغه کم نظام باندې چې دی موږ راګرځئ، دا نظام تا ته څه وایي چې ته د یو قومي اسمبلۍ ممبر ګرفتاره کوې، د هغه دپاره قانون څه دی چې ته به د هغه قومي اسمبلۍ سپیکر په اعتماد کې اخلې. بیا چې دلته د هر څومره غټ جرم کړی وي چې کله د پارلیمنټ یو اجلاس وي دلته په پروډکشن اډر ورکوي چې دی هلته خپل د ولس نمایندګي وکړي، خپل د حلقې نمایندګي وکړي. دا چیرې دي؟ نو دلته دا پښتانه په کار دی چې تر ابده د 21مې صدۍ د قومو رقم شعوري طور نظریاتي طور سیاست وکړي او دا ریاست څه دا غوښتنې وکړي چې موږ به حیثیت قام تر ابده ستا په دغه یو نظام باندې نه باور لرو، نه د دې ته منلو ته درته تیار یو. که چیرې دا نظام یوازې زموږ دپاره وي نو دا قطعا موږ نسو منلی. دا نظام به دلته د ټولو قومو لپاره وي او د دې پنجابیانو لپاره به وي او د دې زورواکو پوځیانو لپاره به وي. او بیا عزیزانو دلته چې یوې خوا ته علي وزیر کومو قوتو په جیل کې اچولی دی او بیا تاسو خپل هغه بیان پر میډیا باندې واورېدئ چې زموږ د فوج آرمي چیف کومه خبره وکړه د علي وزیر په حواله باندې چې دی به له موږه څه معافي اخلي. دا داسې خبرې دي که چیرې په دې ملک کې آئین وي، چیرې په دې ملک کې قانون وي، دلته چیرې په دا ملک کې پارلیمنټ بالادسته وي، نو دا آرمي چیف به اوس په لاسو کې هتکړۍ ولی دی به د جې د سلاخ او شاته ناست وای. خو دا یو نظام دلته نشته چې د یو سړي کیس په عدالت کې روان دی، هغه کیس انډر ټرایل دی، پر هغه باندې ټرایل شروع دی، تا د کومې خوا پکې راودانګل، ته د کومې خوا دومره زورور راغلی دی چې ته دلته عدالت بایپاسوې، های کورټ بایپاسوې، سپریم کورټ بایپاسوې او ډایرکټ دا امر کوې چې ته زما په شان کې ګستاخي کړې ده، دی به له ما څه معافي اخلي. خو دلته یو دا نظام نشته، دا یې تش دلته د دنیا ته د ښکاره کولو دپاره نام نهاد یو دا نظام جوړ کړی دی، یا دلته د محکومو قومو د حقوقو د قبضې دپاره صرف یو نام نهاد لیک پړ کړی دی چې دلته موږ تاسو ته نظام درکړی دی. او بلې خوا ته دغه خلک چې دلته په آئین کې د دوی کومه ډیوټي لګېدلې ده چې دی به دلته موږ ته امن راکوي، د ده ډیوټي دا ده چې دی به دلته په دا د دې ښار تحفظ کوي، د دې ضلع تحفظ به کوي، د دا صوبو تحفظ به کوي، د دې ټول ملک تحفظ به کوي، پر بارډرونو باندې به ډیوټي کوي. دا هغه ډیوټي پرېښې ده. دا خلک الحمدلله اوس پراپرټي ډیلران جوړ شوي دي، د هوټلانو کاروبارونه یې شروع کړي دي، قبضهګر یې د ځانه جوړ کړي دي، ټول پښتونخوا وطن یې قبضه کړی دی. نو دلته که دا نظام خپلواکه وي پکار دغه دی چې اول دغه خلک
راکش کې عدالت ته چې ستا ډیوټي څه ده او ته لګیا پر څه شي باندې ستا ډیوټي دا ده چې ته دهشتګرد ونسې لیکن تا دلته کار دا شو کړی دی چې ته په خپله دهشتګرد ساتې ستا خپل لیکل سوي کتابونه پراته دي ستا د جرنیلانو انټرویوانې پراته دي چې دا خلک موږ دلته ساتل دا زموږ هیرو و نو چیرې دی هغه نظام چې دلته تا ته هم په لاس کې کړی در واچوي راکش دي کي لکه دلته یو عام شهري چې پر هغه باندې مقدمات جوړیږي پر یو سیاسي کارکون باندې مقدمات جوړیږي پر یو قومي مشر باندې چې کوم مقدمات جوړیږي ته ولې دومره بالاتره تا ځان جوړ کړی دی چې ته به دلته هره ګناه کوې تاسو به د پوښتنې څوک نه وي نه ته عدالت منې نه ته دلته بله یوه اداره منې او دلته که بیا یو څوک خپل د کام د حقوق خبره کوي خپل د ژبې خبره کوي خپل د مدنیاتو خبره کوي پر خپله خاوره د خپل اختیار خبره کوي بیا به پر هغه خلکو باندې ته د غداري مقدمات چلوي چا ته به عمر قید سزا ورکوي څوک به مسلسله په جیلو کې ساتي څوک به وژنې چا ته به دمکیانې ورکوي عزیزانو دا د یویشتمې صدۍ ژوند نه دی په یویشتمه صدۍ کې قومونه دغه رقم ژوند نه کوي دنیا ډېره پر مخ باندې تللې ده دلته هغه قومونه چې دلته د دې ملک بعد ازادي اخیستې ده نن د هغه قومو موازنه د دې ملک سره وکړي چې هغه پر کم سټیج دي دی پر کم سټیج باندې دی خو دا موږ پښتانه چې په یویشتمه صدۍ کې هم خپل د ژوند غوښتلو دپاره پرلتونه کوو خپل د یو جایزې معمولي مطالباتو دپاره په میاشتو میاشتو پرلتونه کوو دا زموږ قامي غلامي ده خو دلته زموږ قام تر اوسه پورې هغه قامي غلامي دوی منلې نه ده د دوی ذهن تر اوسه پورې تسلیم کړې نه ده چونکې زموږ د قام د ځوانانو په ذهنو کې دا خلکو هغه خپل دروغجن مطالعه پاکستان ورته کړی دی ځکه د ده ذهن دغه غلامي تسلیموي هم نه که چیرې موږ خپل پر قام باندې شعوري طور نظریاتي طور سیاست وکړو دوی ته شعور ورکړو بیا پر دوی باندې د تبلیغاتو ضرورت نشته د دوی خپل ذهن به دا مني چې په یویشتمه صدۍ کې بیا زما قام ولې دومره درپدره دی زموږ قام اوس هم چې دلته تماکې کېږي که موږ وژل کېږو که زموږ وطن قبضه سوی دی که دلته ټارګټ کیلینګ دی که زموږ ځوانان ورک دی زموږ د قام په ذهنو کې د هغه نام نهاد د خلکو د هغه تجزیه کارانو په ذریعه باندې دا ورچولي دي چې دا خو بس د خدای پاک داسې خوښه ده دا خدای پاک د پښتنو سره دا رقم روان کړي دي عزیزانو مسلمانان خلک یو د خدای پاک د خوا چې هر امر راځي په چکه غاړه یې تسلیموو خو دا به خپل کام ته ورښیو چې دلته دا د پښتانه کمه وژنه روانه ده دا کم پښتانه د اذیت ژوند تېروي دا کم د غلامۍ ژوند تېروي دا د خدای پاک د خوا نه بلکې دا د دې پنجابي سامراجانو د خوا دی په دې به سر خلاصوو نو د خدای پاک د خوا چې هر امر راځي هغه تسلیموو ستا امر تسلیمول که مو د ورځې 10 واره پانسي کوې که زر د غدارۍ مقدمات را باندې اچوي دا موږ د یو سکند دپاره در سره تسلیموو او خپل قوم ته به وښیو چې دا خدای پاک نه بلکې دا دغه پنجاب دی چې له تا سره دغه سلوک یې روان کړی دی په دې باندې به زموږ قام تر ابده سر خلاصوي د دې خلکو د مفاداتو خبرې چې راسي بیا دا خلک د ملک نوم ورکړي چې دا ملکي مفادات کې خاطر ملک اعلی ترین مفادات کې خاطر بیا دلته دی هر اسلام چې دی هغه په کفر باندې بدر کی او هر کفر چې دی هغه د اسلام په دوا در کې چې بس دا روا دی او چې کله د ده مفادات نه وي ستا د مفادات وار راسي بیا دلته دی اسلام هم نه در سره مني بیا دلته دی روس هم مسلمان کی بیا دلته دی چاینا هم مسلمان کی او چې د ده د مفادات وار راسي بیا دی پر هر چا باندې د کفر فتواوې هم لګوي د غدارۍ الزامونه هم پر لګوي نو موږ به دلته اوس خپل د مفاداتو دپاره سیاست کوو چې په کوم پالیسي کې زموږ د وطن مفادات نه وي زموږ د وطن نقصان وي هغه پالیسي که دی پاکستان د ایشین ټایګر پکې جوړیږي که سوپر طاقت پکې جوړیږي دا موږ ته قابل قبوله نه ده او په کوم شي کې چې زما د کام مفاد وي زما کام په سیال کېږي زما کام بچانو د ښه مستقبل سره مخامخ کېږي دلته چې هر څومره نقصان ور ورسېږي خو
خدای دې داسې کړي چې ګرځه د ده نوم نښان دی موږ به هغه خبره کوو. دلته تاسو وګورئ عزیزانو چې دا خلکو دلته په کومو حربو باندې دلته زموږ پر کام باندې کار روان کړی دی. زموږ خپل کام دی، خپل پښتانه دي. دی به هم د دې جابر ریاست د پالیسیانو ښکار سوی وي، د ده د کوره به هم جنازې وتلې وي، خو د ده په ذهن کې داسې نظریات ور فټ کړي دي چې دی به له تا سره دا خبره نه مني. دلته خلک دا خبره کوي چې دلته بنګلادیش آزاد سولو، دلته نیلسن منډیلا د افریقې د خلکو دپاره ازادي وګټله، دلته نور مثالونه ورکوي. بیا پښتانه دلته ولې تر نن ورځې پورې دا رقم د غلامۍ په ژوند کې دي. خبره دا ده عزیزانو، هغه خلکو چې ازادي واخیستله هغه په حیثیت قوم ټول سره یو ول، د ټول قوم په دې شي باندې سر خلاص ولو چې دا خلک زموږ دشمنان دي، دا زموږ په ګټه کې نه دي. تاسو د یو اویا الیکشن در واخلئ، د بنګلادیش د خلکو د یووالي غټ ثبوت دا دی چې کله الیکشن وسولو په بنګال کې چې د قامي اسمبلۍ څومره سیټان ول ټول شیخ مجیب عوامي لیګ وګټل. دا خلکو یو سیټه ته نه دی ګټلی. د هغو قومي شعور پر دې پیمانه باندې ولو، ټول کام سره یو ولو، ټول کام په خپل مفادات کې سره یو ول. موږ خو دلته بدبختي دا ده چې ته کله د قامي حقوق خبره کوې اول تا ته خپل سړی ته ته رامخته کړي، په خپل سړي باندې تا بې عزته کوي، خپل سړي باندې رکاوټ درته جوړ کړي. نو دلته که پښتانه چیرې دغه خپل ژوند بدلول غواړي، خپل ځان د دنیا د سیالو قومو سره د برابرۍ په سب کې درول غواړي، دا پښتانه به دلته فیصله کوي. او هغه فیصله سوې ده عزیزانو، هغه فیصله سوې ده د پښتون تحفظ مومنټ په شکل کې. پښتون تحفظ مومنټ دې کام ته دا د 4 کالو څخه چې کوم ورک دښمن ولو هغه ور په ګوته کړی دی چې ستا هغه ورک دښمن چې دی هغه دغه دی چې دلته خلک په اشارو باندې خبرې ورته کوي. د پښتون تحفظ مومنټ دغه ناره چې یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے، دا د دې خپله تشریح ده. دلته چې هغه د نامعلومو خلکو پر نامو باندې افایارونه کاټېدل چې د 4 کالو څخه دلته څومره مغوبل کېږي، په لکونو په زرونو افایارونه د نامعلومو خلکو پر نامه باندې کاټ سوي دي. پښتون تحفظ مومنټ هغه معلوم کوي، تر غاړه یې راکش کوي، دنیا ته هم ښکاره کوي، خپل کام ته هم ښکاره کوي چې ستا هغه نامعلوم دښمن هغه دغه دی، هغه چې هیچکې ودی هغه د دې مټ کوټ دی. نو عزیزانو دلته به اوس خپل د کامي مفاداتو پر بنیاد باندې خپل سیاست کوو. دلته زموږ قدرمن ورور سلیم خان خبره وکړه چې علي وزیر یا طاهر قاضي خدای مکه د جذباتو پر بنیاد باندې دوی نیولي دي یا دوی جذباتي خبرې کولې. خبره دا ده که علي وزیر یا قاضي طاهر زه به ومنم چې دوی جذباتي خبرې کړې دي، خو دا هغه سامراج دی، دا هغه پنجابي سامراج دی. دوی خو باچا خان هم نه دی بخښلی، دوی خو خان شهید هم نه دی بخښلی، دوی خو دلته عثمان لالا هم نه کوي معاف، دوی خو دلته ارمان لوني هم نه کوي معاف. دوی څوک معاف کړي دي؟ هغو خو جذباتي خبرې نه دي کړي، هغو خو د امن خبرې کړي دي. او بیا علي وزیر کومه خبره کړې ده؟ علي وزیر د امن خبره کړې ده، علي وزیر د دهشتګردۍ مخالفت کړی دی، علي وزیر پر خپله خاوره پر خپلو مدنیاتو د خپل اختیار خبره کړې ده. پر دې باندې به ته دی نیسې، پر دې باندې به ته دته جیلونه ورکوې. دا خبرې خو موږ بیا هم کوو، بیا یې هم کوو، په ښه سوچ سمج سره یې کوو، سهار و ماښام به کوو چې تر څو پورې زموږ دا مبارزه روانه وي دا خبرې به موږ کوو. دا هغه ظالم قوتونه دي، دا هغه جابر قوتونه دي چې دې ته ته سجده هم شروع کې سهار و ماښام ګلان پر پاشې بیا هم دا تا نه تسلیموي. دا خلکو ډاکټر نجیب مړ کړئ، په شهادت یې ورسوئ، خو بیا یې هم 3 ورځې په ټانک راځړولی ولو. ولې؟ دا قوم ته یو پیغام ورکوئ، دغه ټول افغان ملت ته یو پیغام ورکوئ چې ته غلام یې، ته به دلته زما غلامي تسلیموې. دی هغه پر مړینې د ډاکټر نجیب یې مړ کړئ، د هغه باوجود یې هم نه کوي تسلیم. نو دلته خبره د جذباتي خبرو نه ده،
دې خلکو یو فیصله کړې ده چې دی تا نه تسلیموي، ستا نوم نه تسلیموي، ستا دا شمله نه تسلیموي، ستا ژبه نه تسلیموي، ستا تاریخ نه تسلیموي، ستا دغه جغرافیه نه در سره مني، ستا مدنیات د ده په کار دي. لکه څنګه چې پر بنګال باندې حمله کوله وایي हमें लोगों की परवाह नहीं है हमें زمین चाहिए. د دوی له مړه سره هېڅ کار نشته، نه موږ تسلیموي، د دوی زموږ مځکه په کار ده. خو موږ به دلته دې دښمن ته اوس دا واضح پیغام ورکوو چې تر ابده په پښتانه قام کې شعور راغلی دی. پښتانه قام اوس پر شعوري بنیاد باندې سیاست کوي. پښتانه قام اوس ستا په د هره ډرامه باندې ډېر ښه پوهېږي چې ته اوس په ذهن کې جوړوې. انشاءالله دا پښتانه به اوس په خبر وي. دلته د هغه یو مثال دا دی چې دلته د نن څه 20 کاله مخکې یو کرکټر سیاست ته راشوه کوي، بیا یې هغه ته د ناچ ګانو پروګرامونه جوړول، وزیر اعظم یې ځینې جوړ کړي، د نن ورځې وزیر اعظم. خو چې کله پښتون تحفظ مومنټ په وجود کې راغلی دی، دې قام ته پر شعوري لیول باندې د سیاست لاره ورښولې ده. بیا تاسو وکتل د هغه بعده یو بل کرکټر هم راشوه کړي د شاهد افریدي په نوم، ښه فنډینګ یې هم ورته کوئ چې یو لاړې په کور کې نن غلی ناست دی. دا د شعوري سیاست نتیجه دا ده چې ستا دا یوه ډرامه به اوس نه چلېږي. نو عزیزانو خبرې خو بیخي ډېرې دي، مشران هم ناست دي، هغه به هم مجلس کوي، وخت ناوخته دی. دلته دا پرلت چې نن یې 22مه ورځ ده، ښه په استقامت سره، ښه په ډسپلن سره، ښه په ترتیب سره، په ښه د ټولو ملګرو حوصلې لوړې دي، په ښه برداشت سره دوام لري. هم تر هغه وخته پورې به دوام لري چې تر څو پورې دا ریاست یا دلته دغه د سند حکومت زموږ دغه ټولې جایزې غوښتنې منلې نه وي او ښه کلک باور یې نه وي راکړی چې موږ به دوکه نه کوو. دا به پر مخ هم دوام لري. په دې پرلت کې له موږ سره نن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د سند د صوبایي صدر قدرمن نظرجان اعلی په سربراهۍ کې شرکت لري. دوی ته هرکلی وایو، دوی د خدای پاک هر وخت راولي. دا پرلت چې کومې غوښتنې کړي دي، دا بیا وایو چې دا یوازې د علي وزیر د کور یا یوازې د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې نه دي، بلکې د ټول قام غوښتنې دي او د کراچي کې چې څومره هم پښتانه اوسېږي د هغه ټولو غوښتنې دي. نو دلته دا د کراچي پر ټولو پښتنو، پر ټولو سیاسي کارکنانو، پر ټولو مشرانو باندې دا حق لري چې دلته راسي، دغه پرلت نور زورور کړي، نور یې سره منظمه کړو چې تر څو پورې پر دغه حکومت باندې دغه فشار واچو چې دغه مطالبات را سره ومني. د درویش صاحب شعر دی، په دغه شعر باندې له تاسو اجازه اخلم. وایي چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، چې بیا نه توره پورته سي نه سر په وینو رنګ سي، باداره دغه جنگ دی د وطن اخري جنگ سي. که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، که زړونه سره یو کو او لاسونه سره ورکو، دا کاڼي به لا لونې سي، دا بوټي به لونګ سي. ډېره مننه.